اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دا اختر پورس بمونگا و تاسو سکاو دا غی متعلق دا اختر دا ورزی پینزل لس آدابا. اول نمبر دا اختر پشپا عبادت کول. حدیث کے راغلی دی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچه دا اخترونو پشپو بانی دا اللہ عبادتو کا او مقصد دا اللہ پاک نا دا ثواب طلبو اللہ با دا دزلن مڑکای پاگا ورس چی زلون مڑکیگی. علماء دا دی دو تفسیر کئی یو دا دے چی دا زلن مڑکی دل دا دنیا پا محبت رازی مانا زلکی بے اللہ دا دنیا محبت نا چی دوی مدا دا قیامت ورز دیر سخت دا التبا خلق دمر تنگ شی چی دا مرگ عرضو بہو کی خدای مرگ راولی خوچ سوک دا اختر پشپا عبادت کئی اللہ با پی دا ورز دا قیامت پر راحت و آرام کی تیرئی دے بدغ تمنا نکی. دویم نمبر ادب دا دے دا اختر پورس سہر وقتی پاسی دل او جگی دل دا عام ورزونا با دا اختر پورس سار وقتی جگی. درم نمبر غسل کول کسڑیوی او کا خزا سڑو دا پارم غسل سنت تے خزو دا پارم سنت. سلورم نمبر مسواک مگل. پینزم نمبر خوشبوئی لگول. شپگم نمبر نوی کالی او جامی اغسطن یا وینزل شوی خود ٹورونا جستا پا جامو کی دا ٹورونا خی جامی. اوم نمبر زان خیستا کول دا شریعت او دا اسلام دا حدود لاندے. حدود لاندے دا دی چی سڑے بدا سے خائص او دا سے دغنے استعمالی چرن جوڑائی نور خوشبوئی وغیرہ یا زان بانے شیمپو مگل چی پوستک خیستخ کارشی نو پدی کی مشکل نشتی. زان خیستا کول دا شریعت او دا اسلام دا حدود لاندے. اتم نمبر سار وقتی ادری تتلل دا علمگیری وغیرہ لکھنی دی نو سار چی منزو مکو نو ادری کی با مور او پلانی اغوی تا ورشای اول تا تلاوتون او کئی او دا غی ثواب اغوی تا او بخای نو دا اختر دا ورزی عداد کی. نهم نمبر عیدگاہ تا دا طورنا مخ کتلل دس نچی ناڑیر وقت دے او امام با خدمہ و امام با چی دے تقریر کی بیا بورزو چی دا ٹورونا مخ کی لاڑے نو دمرا ثواب دیر دے. لسم نمبر یوی لاری بانی چی عیدگاہ تا لاڑے نو پا دوی ملار بانی بیا راتلل کورتا دا مستحب نے. یو لسم نمبر پیادت لل کچاتا عذر اس پینگیر و مریضو او موٹر کے لاڑا نو خیر دے خوب پیادت لل افضل لی. دولسم نمبر لارا کی تکبیر ویل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دا دنیا خبری نکوال. دیارلسم نمبر دا سار خطل و نفس دا لوی اختر پورس خوراک نکول تر قربانی پوری خدا روجہ ندا دا امساک دے نو پدی اللہ پاک سڑی تڑیر ثوابون ورکائی بیا برانا خبر اگدش نو خوراک نکول. بیا دتا دا خوراک کولو کل اجازتی چه دا اختر منزیو کنو که بیا خوراک کینو خیر دے و افضل ادا دا چه قربانی نا خوراکو کی او بعض علماوی قربانی کی بیا دا جگر خوراک چیو کی نو دا دا طورون افضل ادا. سور لسم نمبر ادب دا دے دا اختر پورز ہر مسلمان سر پا خوشحالی بانے ملاوی دل سڑی مشی کول او پا خندا بانے پا خوشحالی. پینزل لسم نمبر نفلی صدقہ ورکول بچیو تا نورو معشومانو تا مسکینانو تا مسافرو تا طالبانو تا سو پلار درزی خبر دادا چی پیسے ماتے کئی اگا پیسے ماتے رواق لیزان سر جیب کے واچاوی او دی کتنا سڑے مسکین دی فقیر دی داغین لگا ورکا نو مسکینانو فقیرانو تا ورکول دا صدقی دا اختر پورس سنت نو دا پینزل لس آداب دی دا اختر پورس دی سر لحاظ کوئی.
یو شپاړسم ادب علماء لیکل چا سره د ورانه وا هغه سره د ټورو نه مخکې مبارکي کول او داغه کور تتلل. الله مو دې د اختر د خیر او د برکت وګرځي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه.